ګرانو مینوالو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یو فابریکې په هکله له تاسو سره یو متن شریکوو او له تاسو دوستانو سره څخه هیله کوو که چیرته دغه متن مو خوښ شو له نورو دوستانو سره یې که شریک کړئ نو منندوی به مو یاستو. هغه کومه فابریکه ده؟ هغه د فابریکه د کابل جنګلک فابریکه. د کابل جنګلک فابریکه په 1499 لمریز کال کې د افغانستان د صنعتي پرمختګ په هدف تاسیس شوه. دا فابریکه د خپل وخت د هیواد یو له سترو تولیدي او صنعتي مرکزونو څخه وه چې په ګڼو برخو کې فعالیت کاوه او د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لپاره یو ستر ګام ګڼل کېده. فعالیتونه او تولیدات د جنګلک فابریکې په لاندې برخو کې فعالیت کاوه. دې فابریکې کم شیونه تولیدول؟ هغه په لاندې ډول دي. اول، د موټرو پرزې تولید او ترمیم. دوم، د برقي وسایلو تولید. دریم، د موټرو انجن تړل یعنی بسته‌بندي. څلورم، ټانکر جوړول. پنځم، واټر پمپ جوړول. شپږم، برقي ژرندې جوړول. اووم، ښو جوړول. اتم، د میخونو جوړول. او نهم، د چپرکټ او فرنیچر جوړول. سم، د اکسیجن تولیدات. یولسم، د پولادو اوبه کول. دریم، د ډمټریک او نورو موټرو تولید. اهمیت او تاریخ ارزښت. اقتصادي ونډه. فابریکې شاوخوا 4000 کارګر لرل چې د دې له لارې په زرګونو کورنۍ خپل ژوند پر مخ بیولی شو. دوم، د ملي خپلواکۍ سمبول. دا فابریکه د افغانستان د خپلواکۍ او اقتصادي ځان بساینې نښه وه چې د وارداتو اړتیا یې کمه کړې وه. دریم، د تخنیکي روزنې مرکز. جنګلک د ځوانانو لپاره د تخنیکي زده کړو او روزنې یوه ستره سرچینه وه چې د افغانستان تخنیکي وړتیا یې لوړه کړې وه. څلورم، صنعتي انقلاب. فابریکې په خپل وخت کې د پرمختللو ټکنالوژیو او صنعتي وسایلو یوه نمونه وړاندې کوله چې افغانستان د صنعتي پرمختګ پر لور بیوه. اوسنی وضعیت. د فابریکې اوسنی وضعیت څه رقم دی؟ په وروستیو کلونو کې هڅې روانې دي چې جنګلک فابریکه او ورته نورې صنعتي برخې بیا ورغول شي. د دې فابریکې د بیا رغونې هیله د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او صنعتي پیاوړتیا لپاره یوه حیاتي اړتیا ګڼل کېږي. یادونه: تور او سپین عکسونه د جنګلک فابریکې له هغه وخت څخه دي چې د کورنۍ جګړې څخه مخکې اخیستل شوي او رنګه عکسونه د وروستیو هڅو نښې دي چې په ځانګړي ډول د ډمټریک موټر تولید. دا معلومات د جنګلک فابریکې د تاریخي اهمیت او صنعتي وړتیاو یو لنډ خو جامع انځور وړاندې کوي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته دغه یو تاریخي فابریکه چې موږ ستاسو په حضور کې وړاندې کړله او معلومات مو درکړل که خوښه شوې مې وي د نورو دوستانو سره یې که شریکه کړئ نو منندوی به مو یاستو.